ستاسو هوست جبور. کیمرې د شان په خپرونه کې په خیر راغلی ستړي مشئ مینهوالو. او زه یم ګلفروش ستاسو معاون هوست. هلکه جبوره نن خو ډېر زیات خفه خبرې. ګلفروشه په هیلۍ مه وایه، صفا خبره وکړه، څوک په خفه یي؟ یاره قدرت او زعفران که نه یې، زه دې ټي وي ته راغلم، هغوی دقه شان پاتې شو، زما ملګري وو. ګلفروش هغوی کې به صلاحیت نه و که نه، مړه خنداګانې چا پسې مه کوه. جبوره خندا نه کومه، خو مړه بې صلاحیته خلک هم دقه شان پاتې شي، خوش یې تش. الله خدایه دا لا چا پسې خبرې نه کوي، دا خبرې نه دي، دا ته څه وې؟ زه مړه خبرې پرېږدې، ښه ده چې غیبت مې نه دی کړی. ګلفروشه د غیبت څښکر خو نه یي، خو دغه څیز یې که نه تا غیبت وکړو خپله روژه دې خرابه کړه. نه مړه ای دې بیا وایي نه مړه نه مړه نه مړه، نو بیا څه وکړم ها؟ توبه وباسه، دغه علاج دی نو. نه مړه زه بیا خو اسانه ده. ګلفروشه دا کومو خبرو کې دې واچولم، پرېږده مړه، خپرونه روانه ده، پرېږده چې دې کتونکو ته یو لطیفه ووایم، خوښه دې ده که نه؟ زه ووایه که نه، زه به ترې مزه واخلم. نه مړه خفه کېږم، خاندم به نه. نه مړه زه ګلفروشه ته یم واوره، څه به یاد لرې. یو پولیس والا چې کله ریټایر شو نو د ډاکټرۍ دوکان یې واچو، بورډ یې ولګاو، په بورډ یې ولیکله چې 300 روپۍ فیس به د هغه مریض نه اخلم کم چې جوړ شي، او کم چې جوړ نه شه هغه ته به 1000 روپۍ واپس ورکړو. نه مړه ګلفروشه کله چې دا بورډ یو وکیل ولوستو نو په زړه یې وخوړه او ویې چې دې ډاکټر نه خو به دا 1000 روپۍ ضرور اخلم. او جبوره دا وکیلان ډېر وږي. خوار شي جبه دې وچه شه، چېرته به یې واوري د هرجانې نوټس به راکړي، ساجي به سړی. نه مړه زه بیا به نه ویم یې، دا راته معاف کړه ښه. یاره ګلفروشه بله ورځ هغه وکیل سیده د ډاکټر کلینیک ته لاړو او ورته ویې ډاکټر صاحب د ټیسټ دا صلاحیت مې کمزوری شوی دی، په ژبه مې ذایقه نه لګي، ما ته څه دوایي راکړه. نه مړه د غل بچې 1000 روپو ته غلو. ژبه دې وچه شه، دونه رښتیا مه وایه که نه، هغه هرجانې نوټس دې هېر شو. نه مړه ای ځه بیا به داسې نه ویم، ښه معافي راته وکړه. ګورې ګلفروشه پرېږده چې دا لطیفه پوره کړم مړه. نه مړه زه پوره یې که نو. یاره ګلفروشه ډاکټر نرس ته وی د 22 نمبر ډبي نه دا دوایي راواخله او 3 څاڅکي دې وکیل صاحب ته په ژبه وکړه. ګلفروشه څنګه چې نرس د وکیل صاحب په ژبه باندې 3 څاڅکي وکړه، وکیل چغې کړې اله اله دا خو پېټرول دی. یاره د وکیل په دې خبره باندې ډاکټر صاحب وی زه ستا د ژبې ذایقه ټیک شوه نو 300 روپۍ فیس راوباسه. یاره ګلفروشه د ډاکټر په دې چل باندې وکیل بالکل د خانو نه وختو او دا کلکه اراده یې وکړه چې د دې جعلي ډاکټر نه به دا 1000 روپۍ ضرور وباسم. بله ورځ بیا راغی او ډاکټر ته یې وی ډاکټر صاحب یاداشت مې بالکل تللی دی. ډاکټر بیا نرس ته یې وی د 22 نمبر ډبي نه دا دوایي راواخله او د دې وکیل صاحب په ژبه باندې 15 څاڅکي وکړه. ته ډاکټر په دې خبره باندې وکیل بې ساخته وي، نه نه ډاکټر صاحب په 22 نمبر کې خو د ذایقې دوایي ده که نه. ډاکټر د وکیل په دې خبره باندې مسکی شو او وی زه وکیل صاحب اوس د یاداشت په ځای شو 300 روپۍ راوباسه فیس. نه مړه دا خو یې غرق کړو. ګلفروشه وار راوړه، پوره لطیفه واوره که نه. وکیل نور هم قار شو او بله ورځ بیا د ډاکټر کلینیک ته راغی او وی ډاکټر صاحب نظر مې کار پرېښی دی. په دغه ورځ ورته ډاکټر وی وکیل صاحب د دې ما سره علاج نشته، واخله دا 1000 روپۍ ځه لاړ شه. نه مړه اخر یې دې واخېستې 1000 روپۍ. نه مړه نه دا تی سره پرېږده چې لطیفه پوره کړم. یا ګلفروشه کله چې وکیل نوټ په لاس کې واخیسته او ای کتو نو ورته وی ډاکټر صاحب دا خو د 1000 نه دی، د 500 نوټ دی. ډاکټر عمله کړه، د وکیل د لاسه یې نوټ واپس واخیسته او ورته وی وکیل صاحب ستا نظر کار شروع کړ، زه 300 روپۍ فیس راوباسه. جبوره مطلب دا چې وکیل د پولیس والا په مخ کې پنکچر شو که نه؟
چپ شه خوار شي ما راته یو ځل وي د هرجانې نوټس دې هېر شه. نه مړه زه بیا به نه ویم ښه. ګلفروشه خوښه دې نه ده چې کتونکو ته یو ښایسته غونده کې کلیپ وښیو؟ بالکل ټیک ته ځه ورځه پې. یاره جبوره ډېره مزه یې وکړه خبرې. ګلفروشه موږ سره چې ګرځې نو دا مزې به کې څه دې خیال دی کرونا وایرس پیژنې که نه؟ جبوره ژبه دې وچه شه ما یخله راته ما یخله که نه یریږم تې. ګلفروشه یریږه تې مه او څه لفظه خبره درته اورم. راځه چې وګورو دا کلیپ دی خو اردو کې خو امید لرمه چې پښتانه به تې مطلب واخلي. बीजिंग भी हुई होगी, मुख्तलिफ जगह पे भी हुई होगी, बट वुहान से बाहर नहीं आया ये. तो इसका मतलब वाज़े तौर पे ये है कि ये फैल नहीं रहा था, ये फैलाया जा रहा था. देखें ये दुनिया में एक वर्ल्ड वॉर चल रही है, बगैर गोली चलाए दुनिया की एक वर्ल्ड वॉर चल रही है. जब ये वॉर का इख्तिदाम होगा और दुनिया खोलने की तरफ आ रही होगी तो तकरीबन 30-35 मुल्क जो है वो नक्शे से मिटना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक ड्यू टू द इकोनॉमिकल क्राइसिस. ये एक झूठ है जो एक आंख से दिखाया जा रहा है, सच्चाई को छुपाया जा रहा है. पाकिस्तान का सेनेटर तो बहुत पावरफुल होता है, बट अमेरिका का सेनेटर तो वर्ल्ड वाइड पावरफुल होता है. जबकि स्कॉट जॉनसन डॉक्टर स्टेट के मेडिकल हेड हैं, ये उनका अपना स्टेटमेंट है कि हमें महकमा सेहत से ये बताया गया अमेरिका के कि आपके पास दमा का, बुखार का, खांसी का, जुकाम का, ज़हीफ या एलर्जी का कोई भी पेशेंट आए आप उसको कोविड-19 में लिखें. फिर वो आगे बताते हैं कि 88 साल ये लाइव इंटरव्यू दिया है उन्होंने अमेरिकन टेलीविजन पे. उन्होंने कहा कि 88 साल एक पेशेंट जो है वो मेरे पास एक्सपायर हुआ. ये इनका स्टेटमेंट देखें, ये लें 88 साल पेशेंट एक्सपायर हुआ और मुझ पे ये दबाव आया कि इसको आप कोविड-19 के अंदर काउंट करें. मैं ये गैर अखलाकी और गैर कानूनी काम नहीं कर सकता. अमेरिका के अंदर पोलन एलर्जी से भी जो मुतासरा पेशेंट आ रहे हैं उनको कोरोना के अंदर तशखीस करने की हिदायत जारी की. कयास रही है तो पाकिस्तान में भी जो है कयास रही नहीं है, ये सेनेटर है भाई, ये ऑफिशियल उसका स्टेटमेंट है, ये उसकी बहादुरी है, ये अमरीकी माशरे की अक्कास है. हम यहाँ पर भी देख रहे हैं अमेरिकन माशरा झूठ से पाक माशरा है. उन्होंने इसकी बुनियाद इस चीज पे रखी है. अमेरिकन माशरा इंसान दोस्त माशरा है. अमरीकी हुकूमत जो है वो कसाई है, वो फिरौन है, वो यजीद है. दो मुख्तलिफ चीजें हैं वहां पर. हम अमेरिकन माशरे को सपोर्ट करते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट को नहीं. मैं पाकिस्तान के मीडिया से सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूं, आप 100 तकरीरें दिखा रहे हैं, 10,000 मर गए, 8,000 मर गए. क्या पाकिस्तान की मीडिया को अमेरिकन सेनेटर के इस बयान को कोड नहीं करना चाहिए? तो क्या वजह क्या है? सच्चाई है. अगर यही सच्चाई है तो क्या वजह है कि अपने आप को ये दिखाना कि देखें जी अगर मैंने नहीं फैलाया, मेरे यहाँ भी लोग मर रहे हैं, ये दिखाना. दुनिया का प्रेशर अब वो नहीं सह पाएगा. मैंने आपसे कहा था कि यहीं से इसकी तबाही और बर्बादी का आगाज होगा, जहां पे दुनिया के कमो बेश 100 से ज्यादा ममालिक इसके खिलाफ बगावत का ऐलान करेंगे. इवन के आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तमाम ममालिक हाथ उठा लेंगे कि हम तुम्हारा कर्ज नहीं देते, तुमने ये वायरस इंजेक्ट किया जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी तबाही, और पाकिस्तान को इसमें सरफहरिस्त होना चाहिए. ये एक रिसर्च इन्वेस्टिगेशन का असूल है कि आप कहते हैं हु इज द बेनिफिशियरी. बिल्कुल, एम आई राइट? किसी भी इन्वेस्टिगेशन की आगाज यहां से होता है कि इस काम का बेनिफिट कौन ले रहा है. तो मैंने आपको ये कहा था कि अमेरिका ले रहा है, ये बात की थी मैंने, तो मैं आज इसको प्रूव करूंगा. जब ये दुनिया इस कोरोना के वायरस से बाहर आएगी, जो कि इस दुनिया को वैक्सीन तक लाना है, हर सूरत लाना है, इतना खौफ मचा देना है इन्होंने कि वैक्सीन अमृत हो जाएगी आपके लिए, हर कोई भाग भाग के लगाएगा. और मैं ये गारंटी से साबित करूंगा कि यही वैक्सीन जो है ये मार्क ऑफ द बीस्ट साबित होगी. पाकिस्तान में मीडिया एक आंख से लोगों को पिक्चर दिखा रहा है, मैं दूसरी आंख खोलने आया हूं. ګلفروشه وادي اورېده که نه پوه شوې پې چې کرونا وایرس څه څیز دی. ښه جبوره نو دا کرونا دا بلا ده ها دا د امریکې بیل ګیټ ورلډ بینک IMF چلول دی. ښه اوس پې پوه شو. ګلفروشه دې سره زموږ خپرونه سر ته ورسېده. مینوالو تاسو زموږ خپرونه وکته. امید لرم چې ستاسو به خوښه شوي او موږ به د خپلې رایې نه ضرور خبروئ. ګلفروشه خپلو مینوالو ته به د خپلې رابطې نمبر ووایو. زموږ د رابطې نمبر دی مینوالو 0311 2 15 8 0.
دې سره د بلې خپرونې پورې خپل هوست جبور او ګل پروش ته اجازت ورکوي. د د خدای په خدای په امان. امان.